صبر بس ليك كتك ته څوک یې زه د دې خاورې د افغان مجاهد یم موږ پر موږ پره ده چې د دې خاورې د افغانستان لپاره سوله راشي په یوه ټولنه کې ژوند وشي او ته څوک یې زه د افغانستان رښتینی افغان بچی یم زه سرباز یم د افغانستان د دین او د وطن د ولس لپاره جنګېږم تا ولې وسله راخیستې ده زه د اسلام د کلمې د اوچتولو لپاره او د افغانستان د ازادولو لپاره جهاد کوم زه غواړم چې د افغانستان هله شرعي نظام ولري او په سوله کې ژوند وکړي او دا ولې وسله راخیستې ده ما د دې لپاره وسله راخیستې ده چې د افغانستان دین او اسلام او د افغانستان خلک په ارامۍ کې ژوند وکړي د افغانستان دښمنان نابودولو لپاره مې وسله راخیستې ده په داسې حال کې چې ستاسو دین یو دی وطن مو یو دی د جنګ هدف مو یو دی ولې یو بل وطن ستاسو د جنګ په سبب په هر کور کې هره مور بوره هره پیغله کونډه هر بچی یتیم او هر کور د ویر په ټغر نه ستاسو ولې یو بل وطن که ستاسو رښتیا په دې وطن او ولس باندې زړه خوږېږي یو بل وبښئ جنګ بس کړئ دې هېواد لپاره په ګډه کار وکړئ دا هېواد په ګډه ورغوئ که چېرته تاسو یو ځای کې قسم خورم چې د دنیا هېڅ طاقت تاسو مات نه کړي نو لطفا یو بل وبښئ جنګ بس کړئ او خپل منځ کې سوله وکړئ یو بل غېږه ورکړئ د وطن لپاره په ګډه کار وکړئ موږ نور جنګ نه غواړو سوله کې ژوند کوو سوله غواړو ډېر ښه